با بهره برداری پروژه های میلیونی در یک سال گذشته از سوی شاروالی غزنی، مولوی سردار ولی ثابت شاروالی غزنی در یک مصاحبه میگوید که سال گذشته در این ولایت کار 28 پروژه ساخت و بازسازی سرک ها به ارزش 230 میلیون افغانی در مناطق مختلف شهر تکمیل شده است. په 1404 کې ټول ټال د موږ پروژې تقریبا 28 پروژې ولې دا پروژې د سرکو پروژې وي، د استنادي دیوالو پروژې وي او د بعضو هغه مهمو جویچو پروژې ولې. وی می افزاید که در سال جاری نیز پلان دارند 22 پروژه را در بخش زیباسازی و بازسازی شهر غزنی عملی سازند که با اجرای آن زیبایی شهر بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. 1415 کال کې د ښاروالۍ ریاست ټول ټال تقریبا 22 غټې پروژې نیولې دي. دغه پروژې د ښاروالۍ په خپل شخصي لګښت باندې نیول شوي دي چې ټول ټال مصارف په هغو باندې تقریبا 619 میلیونه لګښت یې ده چې د ښاروالۍ د خپلې داخلي بودجې نه پرې کیږي او ورکول کیږي. در همین حال باشندگان شهر غزنی از کارهای شاروالی در بخش بازسازی و زیباسازی شهر ستایش میکنند. غزنی ښاروالۍ خو انشاءالله ډیره په مخ روانه ده، ښار ته ډیره ښکلا ورکړې ده، باید نور هم ښه کارونه وکړي چې نور هم دا ښار ته ښکلا ورکړل شي. پوه شوې؟ هغه لارې کوڅې او سړکونه چې پاخه سولو نو واقعیت د غزني خلک ډیر وباندې سهولت دي، ډیر سهولتي کارونه یې وکړو، ډیر خلک له هغو چې برخمن دي. غزنی که یکی از ولایات باستانی کشور به شمار می رود همه ساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و شمار زیادی از گردشگران خارجی است. باشندگان این ولایت امیدوارند که برای زیباسازی و بازسازی این شهر کارهای بیشتری انجام شود.